ګرانو کتونکو مینوالو السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری جعفرډي جعفر، او لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ کلي په کلي کوڅه په کوڅه ګرځو او ستاسو لپاره نوي نوي ډالونه نوي ملغلرې را پیدا کوو. موږ چې نن کوم ملغلرې را پیدا کړې او خو نوې نه دی، ډېره زړه ملغلره ده، خو تاسو سره به یو ځل بیا مخاطب کړو. هغه دی د رزړو مختیار علي صابر صاحب چې د هغه نه به د هغوی په د ژوند په هکله څه معلومات هم حاصلوو او د هغوی نه به خوندور انګیده شاعري هم کوي او مزاحیه شاعري هم کوي. نو راځئ چې مختیار علي مختیار ته ونږدې شو چې هغه څه وایي. مختیار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته ووایه مختیار صاحب چې د شاعرۍ د میدان ته څنګه نو بس د شاعرۍ میدان ته اصل کې دا جعفر صاحب د الله طرف نه یو الهام دی، او د الله الهام چې کوم دی دا هر چاته نه کېږي. دا په دې دنیا کې څه کسان دي چې هغه هغوی ته کېږي، او الحمدلله په کسانو کې زه هم شمار یم، دا د الله ګوره. بلکې زمونږ پیر صاحب وایي، پیر محمد رفیق صاحب، چې شاعري چې کوم ده نو دا کرامات دي، ځکه چې دا د الله طرف دي. نو دا حقیقت خبره ده چې شاعري چې کوم دی دا د الله ورکړه ده. نو مختیار صابر صاحب دا راته ووایه چې مینوال سره به څه شعر کوي. جعفر صاحب مننه. یو مزاحیه کلام ورته وویل چې تیرا وعدہ جھوٹ ہے ہمارا وعدہ سچ، تھینک یو ویری مچ. رقیب چې زغره بولم نو تاکړه مته نه بچ، تھینک یو ویری مچ. او ما خو درته ویل چې مینه نه کوم سرور دی چنده خپل لوټه سور دی. ما خو درته ویل چې مینه نه کوم سرور دی چنده خپل لوټه سور دی، خو تا ور سره کړم سترګو سترګو کې زټچ، تھینک یو ویری مچ. مننه جی. او راشه لا کلکا کړه را باندې روخته بیمار شوم، ستا په انتظار شوم. راشه لا کلکا کړه را باندې روخته بیمار شوم، ستا په انتظار شوم. هر سنه می پاره شو خروم کاغذ پیر کې عمر چه، تھینک یو ویری مچ. او ستایش کې چې خپسه په ماکین نو یریګم، خېټه نه تخنیګم. دا څنګه بیماری د سوق کې غټ او سوق کې وچه، تھینک یو ویری مچ. اول راته وی چې ته پرخات شې، زه شیرینه یم، ستا د زړګي مینه یم. ما چې زار پرخات کنو ته شولې راته پوچه، تھینک یو ویری مچ. مننه جی. علوبه په مامه کو جانانه بس قلار شه، مرګره د مختیار شه، جوړ را نه چې نه کله پیاله کې کله پرچ، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. ډیره مننه مختیار صاحب. او مینوالو ته به یو بل کلام هم وایو، خو بانګ وایي د بانګ نه پس به ووایي. بعد ښکلی شان کلام ډالۍ که نو څنګه به ولې نه کېږي چې څنګه ستاسو خوښه وي. او مختیار صاحب چې کوم دی دا خو د مزاح بابا هم ورته زه وایم، ځکه چې د ډېر وخت نه زه پېژنم، مزاحیه شاعري هم کړې ده. او زه چې د خپلې خوښې که سنجیده وي که مزاحیه وي هر د خوښه ده. خو یو کلام دی مینوالو ته ډالۍ کړه. جعفر صاحب ستاسو یو جهان مننه. اصل کې زمونږ خپل د شاعرانو صرف واحد شاعر داسې یو فرقه ده چې د هغوی دا کوشش دی چې مونږ د خلکو ته یو ښه غوندې پیغام ورکړو. نو زما په خیال چې درد به پکې هم وي او یو طنز به پکې هم وي. نو که چېرې داسې کلام وویلی شي نو مخکیني کتونکي به ترې عبرت واخلي. ټیک شو جي. مننه جي. یو څو شعر چې د وخت حالات وکړې بدل جانانه هیر دې کړمه، د وخت حالات وکړې بدل جانانه هیر دې کړمه، لکه خامار د خپل حال قسنګه تیر دې کړمه. مننه جي. د وخت حالات وکړې بدل جانانه هیر دې کړمه، لکه خامار د خپل حال قسنګه تیر دې کړمه. د خپلې مینې هم د مینې نه انکار دې وکړه، د خپلې مینې هم د مینې نه انکار دې وکړه، لکه دښمن په تربورانو کې زه شمیر دې کړمه. مننه جي. د خپلې وینې هم د مینې نه انکار دې وکړه، لکه دښمن په تربورانو کې زه شمیر دې کړمه. خیال ته زما ستا محبت رستو نفرت چې راشي، خیال ته زما ستا محبت رستو نفرت چې راشي، زړه په جړا شي راته وایي را برسیر دې کړمه. مننه جي. ډېره مننه. زه خو مارغوم سیلانی وم بې پروا ګرځېدم، زه خو مارغوم سیلانی وم بې پروا ګرځېدم، څنګه په دام د عاشقۍ کې زه راګیر دې کړمه، لکه دښمن په تربورانو کې زه شمیر دې کړمه. مننه جي.
ګرانو کتونکو مینوالو دا و مختیار علي صابر صاحب چې تاسو ته خوندور کلامونه هم واورېدل او انشاءالله چې دی به موږ بل پروګرام کې هم راغواړو نو موږ ستاسو نه دې وخت کې اجازه اخلو خاد او آباد اوسئ ډېره ډېره مننه او مهرباني السلام علیکم په لوی الله سپارو